سره څه مرسته وکړم؟ صاحب هدف مې دا و چې په دې کلي کې یو خودغرض کس دی چې پخوا یې د کلینیک په کارونو کې خنډونه جوړ کړي وو او اوس بیا راته نیغ نیغ کېږي او راز راز پلمې جوړي غواړي چې په دې کلي کې ښوونځی جوړ نه شي. نه پوهېږم چې دې سره څه وکړم. ته هېڅ فکر مه کوه، کلي ته لاړ شه او د ښوونځي کار شروع کړه. د کلي امنیت زما مسؤلیت دی. زه به وګورم هغه کس چې تا ته څه ډول مشکل جوړوي. مننه صاحب، کور دې ودان، کور دې ودان. خو دغه هم زما د خوا نه ومنئ صاحب. دې ته څه ضرورت و؟ بل شی نشته، لږه ګوړه ده، د خولې خوند به دې ښه شي. مننه. خدای پامان. مننه. خدای پامان. د ولږې د لاسه مې کلمې بې حرکته شوې. هغه تر اوسه پورې ډوډۍ را نه وړه. خدای خبر چې چېرته لاړ. تا خو پرون هم ښه ډېره ډوډۍ خوړلې وه. 2 ورځې کېږي چې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، خو تا غوندې فریاد نه کوم. شمس نور شیان هم راوړي، را به شي. که سبا ته مې زه ډوډۍ پسې ولېږلم نو ډوډۍ به درته ډېر زر راوړم، بیا به دا ورځ در باندې نه راځي. ته غواړې چې په دې چل وتښتې؟ تېښته د ګیدړانو کار دی. زه څه بې ایمانه او بې غیرته نه یم چې وتښتم. تر څو چې د پلار د زندانه راوتلی نه یې، زه به د نر غوندې هم دلته در سره ناست یم. ستا په پرېښودلو زه خپل پلار څرنګه د زندان د دروازو نه وباسم، هېڅ نه پوهېږم. دې خبرې زما فکر ډېر ګډوډ کړی دی. دا خو څه ګرانه خبره نه ده. بس حکومت ته جواب ولېږه او ټول حال ورته ووایه. هغوی به ستا پلار خوشي کړي او زه به هم خپل کور ته لاړ شم. خدای دې وکړي چې د یو ښه زیري سره راغلی وي. کاکا مې ډوډۍ راوړله. لکه شمسه په خیر راغلې. کاکا مخ شه ورسره والکه. خیال کوه چې ونه غورځې والکه. واحد ورسره کومک وکړه. کومک شه. کروینې ځوله. لاس ورکړه هغې ته. راکړه کاکا لاس راکړه. په خیر خو راغلې. خیر اوسې. کلي کې خو څه خبره نه وه. کلي کې خیرت و، خو د ټولو خلکو خولې ګنډلې دي. پېښه خو لا پرېږده، د دې موجود په باره کې چا په خوب کې هم د ثواب دپاره یو خبر راته ونه کړه. دا سړی یا خو د حکومت بیخي په یاد نه دی او یا په مړو کې شمارلی دی. پاپ ګوره چې ډز ونه کړې. هسې ده چې په ځوانۍ کې مې ځواني مړ کړې. دې ویرولې بابا. د دې خبرو معنا دا ده چې زه باید یو څو نور مړمړي هم غره ته راولم. رحمان لالا د یو بل ناخوال نه دې خبر کړم. صمد د غریب سړي ځمکه په زور نیولې ده او بیا د ځمکې رسمي اسناد هم په خپل نوم باندې جوړ کړي دي. د پیسو په زور باندې هر ناممکن کار ممکن دی. دلته د هر چا سترګې په تندي کې دي، په تندي کې. روا او ناروا ته نه ګوري او نه څوک مخه نیولی شي. ستا د خبرو مقصد دا دی چې شتمني د ظالمانو زورمټي دي. د دوی د خېټو نه همدا اوس هم د غریبو خلکو د چرګانو اوازونه راوځي. که چېرته موږ د ظالمانو نه ټولې پیسې واخلو نو آیا په دې کار به بېوزلي د هغوی د ظلم نه وژغورل شي؟ د ظلم د مخنیوي دپاره صحیح لاره همدا ده. دی باید نوره سزا مو وویني. که چېرته دی په همدې اودس کې پاتې شول نو د ډېرو نورو کورونه به مو وران کړي. د دغو غصبانو سره به د مبارزې لپاره څوک سر په لاس عملي میدان ته ورودانګي. په دغه سبب کې به زه تا سره ملګری شم. د رښتیا میدان ته به ستا په ځای ستا یو نفر هم ولېږم. ولا چې خښته خو اوله درجه راوړله.
مونږ او تاسو ته معلومه ده چې د دې ښوونځي جوړولو کار د یو شرکت په لاس کې دی او حکومت ورته مالي امکانات برابر کړي دي. د ټول نه مهمه دا ده او په دې خبره باید پوه شو چې دا ښوونځی ستاسو په غوښتنو منل شوی دی او ستاسو په خوښه به جوړیږي. موږ ټول دا حق لرو چې دې ښوونځي د کار څارنه وکړو او پرې نږدو چې بیکاره او بې کیفیته مواد پکې استعمال شي. وروره ستا ټولې خبرې صحیح دي، نو دا کیفیت پکې څه شی شو؟ پاتې شوه د سیل خبره. موږ بره ورځ راځو دلته به سیل کوو. اصل او بدل مواد په خپله ځان ښیي. کله چې بې سترګې ولګېږي نو هر څه به درته روښانه شي. اوس به وګورو چې حاصل دی او که بدل. خښته خو مو ولیده، په خښتو کې فرق نشته. راځئ چې اوس سمټ او تیږه وګورو. سمټ خو هم صحیح دی، مارکه خو لري. تیږه هم صحیح ده، د غره ده، د سیند نه ده. مواد مو ټول ولیدل، زموږ اندېښنه رفع شوه. اوس باید کار شروع شي. جمال جانه خښتې سیمنټ تیږه خو دې ولیدل، بیا یې وګوره. زما په فکر هغه ټولې پوښتنې چې دلته سره وي انشاءالله حل شوي وي. دی رئیس خو تر اوسه پورې یو کار هم سم نه دی کړی. په هره پروژه کې به یې دویم او دریم درجه مواد کارول. خو زه نه پوهېږم چې دلته یې ولې اصلي مواد راوړي. په دې کې خو حتما څه مقصد لري. رئیس صاحب دا ځل جمال د پروژې څارلو پسې ډېره کلکه ملا تړل ده. او که موادو کې لږ هم غلطي راوځي که نه، کیدای شي د کار مخه ونیسي. ته فقط د اولې درجې مواد کاروه، نورې غم مه کوه. دا خو صحیح ده رئیس صاحب، نو دې کې زموږ څه ګټه ده؟ کارونو کې د سر سپین شو، خو په دې پوه نه شو چې زموږ ګټه او تاوان په څه کې ده. په دې لوبو زه ډېر ښه پوهېږم. ته اندېښنه مه کوه. دې خبرې نه معلومیږي چې د ګټې دپاره نورې لارې چارې هم شته، خو زموږ غوندې خلک په دې جړو قصو ډېر زر نه پوهېږي. کارونه څنګه روان دي؟ کارونه د کلیوالو په خوښه او د نقشې په مطابق روان دي صاحب. معلم صاحب، ستاسو څه نظر دی چې باید نور څه ترسره شي؟ رئیس صاحب ما چې څه غوښتل هغه وشول. انشاءالله چې د کار په هکله به چا سره کومه پوښتنه نه پیدا کړي. ټول مو ودان معلم صاحب. اصلا ستاسو خوشحالي او بېغمي زما هدف دی. که نور څه امر خدمت نه نو زه به ستاسو نه اجازه واخلم. رئیس صاحب په دې غرمه کې څوک د چا د کوره وږی نیسي. ډوډۍ به زما سره خورې، بیا چې هر چې ته ځې لاړ به شي. راځه.